په هندوستان کې د سوري واکمنانو لړۍ چې د شیرشاه سوري له لوري بنسټ ایښودل شوی دی له غوره پیل شوې ده. شیرشاه په 1540 کال کې بنګال فتح کړ او مغول امپراتور همایون یې کابل ته وځغلاوه. شیرشاه په هند کې د افغاني واک بانی و. هغه په 15 کالو کې خپله واکمني ټینګه کړه او 15 کاله یې په درز کې واکمني وچلوله. خو پوښتنه دا ده چې شیرشاه سوري څنګه تر هندوستان ورسید؟ هغه څنګه د مغول سترواکي دړې وړې کړه؟ آیا ده هم د هغه وخت د نور واکمنانو په څیر د شهرت او قدرت په اوج کې بربریتونه وکړل او ولې یې هندوستانیان د عادل پاچا په نوم پیژني؟ دا او ډیری نورې پوښتنې مو په دې لنډه ویډیو کې ځوابوو. خو که چېرته مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ لپاره ویډیو لایک کړئ او په کمنټ کې خپل نظرونه هم راسره شریک کړئ. د 15مې پیړۍ وروستۍ لسیزه وه. د هندوستان په سیاسي تاریخ کې یوه داسې مرحله وه چې د زړو سلطنتونو بنسټونه کمزوري شوي او نوي سیال ځواکونه ورو ورو د راپورته کېدو په حال کې وه. د هند نیمه وچه په ښکاره د یو پراخ سلطنت تر واک لاندې وه، خو په باطن کې د ځواک معادلې خورا نازکې او ماتېدونکې وې. د ډیلي پر تخت د پښتنو د لودي کورنۍ واکمني روانه وه. بهلول لودي چې د خپلې قبیلې د ځواک او جګړې د مهارت له برکته واک ته رسېدلی و، په 1451 کال کې د ډیلي سلطنت بنسټ کېښود. د هغه زوی سلطان سکندر لودي په 1489 کال کې واک ته ورسېد او د سلطنت جغرافیه یې نوره هم پراخه کړه، خو د مرکزي ادارې د کمزورتیا ستونزه یې لا هم پاتې وه. د لودیانو سلطنت د شمالي هند سترې سیمې لکه پنجاب، بهار، جیونپور او اتر پردیش تر نفوذ لاندې راوستې وې، خو د هر ولایت اداره د ځایي حکامو په لاس کې وه. دا حکام چې ډیری پښتانه جنرالان او یا د هندي راجپوت کورنیو مشران وو، د خپلو پوځونو او مالیاتو کنټرول په لاس کې درلود. د دې وخت اقتصاد تر ډیره په کرنه ولاړ و. د ګنګا د درې پراخې ځمکې، د بهار حاصلخیزې دښتې او د پنجاب د 5 سیندونو اوبه د هندوستان د غلو دانو ستره زیرمه جوړوله. په ښارونو کې د سوداګرۍ بازارونه ګرم وو، په ځانګړي ډول ډیلي، لاهور، احمد آباد او ګور چې د هند د نن او له ګاونډیو سیمو سره یې سوداګري کېدله. خو د اقتصادي ودې ترڅنګ د مالیاتو نابرابره ویش او د ځایي حکامو ناوړه چلند د بزګرانو او کوچنیو سوداګرو ژوند ستونزمن کړی و. د ډیلي سلطنت نشو کولی چې د مالیاتو سیستم په عادلانه ډول تطبیق کړي، ځکه ډیری وخت دا عواید د ځایي حکامو جیبونو ته تلل. د لودي سلطنت پوځ د ځمکې لرونکو او قبیلوي مشرانو په مټ جوړېده. هر والی یا جاګیردار مکلف و چې د اړتیا پر وخت د پاچا پوځ ته خپل عسکر واستوي، خو دا عسکر ډیر کله یوازې د خپل نوم لپاره راټولېدل او د جګړې په ډګر کې د بشپړ نظم او همغږۍ نشتون یې ستره ستونزه وه. په همدې وخت کې په گاونډ کې هم دا حال و. بنګال سلطنت د ختیځ په لور یو ځواکمن او شتمن سلطنت و چې د خپلواک واک له امله د ډیلي د نفوذ څخه بهر پاتې و. د ګنګا سیند له لارې یې له جنوب ختیځې اسیا سره سوداګري کېده. ګجرات په لویدیځ کې د سمندري سوداګرۍ ستر مرکز و. بندرونه یې له فارس، عرب او افریقایي ساحلونو سره په سوداګرۍ بوخت و. مالوه د مرکزي هند په زړه کې پروت و او د خپل جغرافیایي موقعیت له کبله یې تل د ډیلي او ګجرات ترمنځ د جګړو تمرکز په ځان ساته. راجپوتانه د هندي راجپوت سردارانو سیمه چې د غرونو او کلاګانو له کبله یې دفاعي ځواک زیات و. دوی په ځینو وختونو کې له ډیلي سره تړونونه کول، خو ډیری وخت یې خپلواک دریځ ساته. او شمالي سرحدونه له دې لارې مغول قبیلې په ځانګړي ډول د تیمور او چنګیز خان له نسل څخه راتلونکي مشرانو وخت پر وخت پر هند یرغلونه کول. په داسې ټوټه سیاسي جوړښت کې چې مرکزي واک کمزوری و، د یو هوښیار او زړور مشر لپاره ډیره زمینه برابره وه چې د ځواک پر زینه وخیږي. همدلته د فرید خان یا شیرشاه سوري د ژوند کیسه پیلیږي. هغه کس چې له یوې منځنۍ کچې ځمکوالې کورنۍ څخه د ټول هند ستر واک ته ورسېد. دا چې څنګه یې دا سترې بریاوې په خپل نوم کړي وروسته ورته راځو، خو اوس به سوریان وپېژنو. سوریان د پښتنو له زړو او درنو قبیلو څخه دي چې د افغانستان د غور غرونه یې اصلي ټاټوبی و. د دې قبیلې نوم د یوې لرغونې څانګې سور څخه اخیستل شوی چې په پښتني تاریخ کې د میړانې، جنګ پوهنې او سیاسي وړتیا له امله یادیږي.
د غور غرونه چې د ژورو درو او لوړو څوکو له کبله طبیعي کلا ګڼل کیږي د دوی د ژوند، روزګار او د جګړې د مهارتونو د روزنې مرکز و. د تاریخ په اوږدو کې پښتني قبیلې د شرایطو او فرصتونو په اساس له خپلو غرنیو ټاټوبو راکوچېدلي او د هند د حاصلخیزو سیمو پر لور تللي دي. د لودیانو د واکمنۍ په لومړیو کې پاچا بهلول لودي د پښتنو له ټولو قبیلوي مشرانو غوښتل چې د سلطنت د دفاع لپاره هند ته ورشي. همدلته د سوري قبیلې یوه څانګه د فرید خان نیکه ابراهیم سوري له خپل زوی میا حسن سره غور پریږدي او د هند په بهار ایالت کې مېشت کیږي. میا حسن د بهار په سهسرام سیمه کې ځمکه لرله، خو یو متوسط ژوند یې لاره. د عاید تر ډیره په کرنه او د ځمکې د اجارې په پیسو ولاړ و. د پښتني کورونو په دود کې میلمه پالنه، د کشرانو ساتنه او د مشرانو درناوی د ژوند اصول ګڼل کېدل. میا حسن که څه هم شتمن نه و، خو پښتني دود او دستور ته سخت پابند و او له همدې امله یې د سیمه ییزو خلکو په منځ کې درناوی درلود. میا دوه ښځې درلودې چې یوه یې خپله پښتنه او بله هندۍ وه. له پښتني میرمنې دوه زامن پیدا شول چې مشر یې فرید او کشر یې نظام نومیدل، او له هندۍ میرمنې یې 6 اولادونه و چې 2 مشرانو یې له فرید سره له کوچنیوالۍ سیالي لرله. فرید خان د 1483 میلادي کال کې د بهار ایالت د سهسرام په ښار کې وزیږید. دا ښار د خپل جغرافیایي موقعیت له کبله د سوداګرۍ او پوځ د تګ راتګ مهمه نقطه وه. د ښار شاوخوا حاصلخیزې ځمکې، د ګنګا سیند ته نږدې والی او د لویو لارو شتون دې سیمې ته اقتصادي او ستراتیژیک اهمیت ورکاوه. د پښتني کورنیو په دود کې ماشوم ته د جنگي مهارتونو ترڅنګ د دیني زده کړو او لیک لوست فرصت هم ورکول کېده. فرید خان د خپل پلار په مرسته لومړنۍ زده کړې پیل کړې. هغه په محلي ښوونځي کې عربي او فارسي زده کړه، تلاوت زده کړه او د فارسي ادب له لومړنیو نصابونو سره بلد شو. د فارسي ژبې زده کړه هغه وخت د سیاست او سلطنتي ادارې د کار لپاره بنسټیز اهمیت درلود، ځکه چې د دربار او د چارواکو رسمي ژبه فارسي وه. فرید خان د ځوانۍ په لومړیو کې د زړورتیا او تدبیر نښې ښکاره کړې. د تاریخي شواهدو له مخې هغه به ډیری وخت له خپلو ملګرو سره په لوبو کې د جګړې د تکتیکونو تمرین کاوه، لکه د یوې کلا د نیولو تمرین، د کمین د ځای ټاکل او د دښمن محاصرې پلان. هغه د آس سوارۍ کې چټک و، غشي او تورې په مهارت کاروله او د خپلو ملګرو ترمنځ له ډیر اعتماده برخمن او ټولو ورته ډیر درناوی درلود. لکه څنګه مو چې یاد کړه، د میا حسن کورنۍ د پښتني دود له مخې یوه لویه ګډه کورنۍ وه. فرید خان له 2 ورونو او خویندو سره په همدې کور کې رالوی شو. د ماشومتوب چاپیریال یې داسې و چې له یوې خوا د پښتني غرور او جنګیالۍ روحیه ورسره وه او له بلې خوا د بهار د هندي کلتور او د هغه وخت د سلطنتي سیاست نښې هم پکې موجودې وې. فرید خان چې کله ځواني ته ورسید، نو د خپل پلار څخه د میرې او ناسکه ورونو د بد چال چلند له امله خفه شو. بهار ته لاړ او هلته د سلطان محمد په خدمت بوخت شو. د همدې وخت یوه مشهوره کیسه ده. ویل کېږي چې یوه ورځ سلطان محمد ښکار ته تللی و چې فرید خان هم ورسره و. فرید خان یوازې له یوې تورې سره ځنګله ته دننه شو چې ناڅاپي له یوه غښتلي زمري سره مخ شو. د تیښتې پر ځای د زمري مخ ته ودرېد، په تیز حرکت یې توره پورته کړه او د زمري پر سر یې ګزار وکړ. زمری پر ځمکه ولوید او له هماغې ورځې سلطان محمد نوموړي ته د شیرشاه لقب ورکړ، یعنی د زمریانو پاچا. په هغه وخت کې چې فرید خان د ځوانۍ له پړاو څخه د سیاست میدان ته ننوت، بهار یوه ستره او بډایه سیمه وه. د ګنګا د حاصلخیزو دښتو، د اوبو د پراخو سرچینو او د سوداګرۍ د لوی لارو له امله دا سیمه د هر واکمن د پام وړ وه. که څه هم په رسمي توګه د ډیلي سلطنت یوه برخه ګڼل کېده، خو د عملي واک ټول کنټرول د ځایي حکامو په لاس کې و. بهار د واکمنانو ترمنځ د سیالۍ له امله تل په نارامۍ کې و. د سیمې جاګیرداران، قبیلوي مشرانو او پوځیانو هر یو تر خپله وسه هڅه کوله چې د نورو پر ځای خپله واکمني ټینګه کړي. په همدې ګډوډ حالت کې د یو زړور، هوښیار او مدبر مشر لپاره زمینه برابره وه چې د سیالانو له منځه ځان راپورته کړي. د فرید خان د ژوند یوه مهمه مرحله هغه وخت پیل شو چې د بهار سلطان محمد وفات شو او پر ځای یې د نوموړي زوی جلال خان د بهار سلطنتي چارې پر غاړه واخیستې. جلال چې د وړتیاو په اړه پوهیده، نو فرید خان یې د خپل دربار د مهمو مامورینو په منځ کې ځای پر ځای کړ.
جلال خان ډیر ژر د فرید خان په زړورتیا او هوښیارۍ نور هم ډاډه شو او هغه ته د پوځ په چارو کې مهمه دنده وسپارله. شیرشاه له دې فرصت څخه په پوره مهارت ګټه واخیسته. په څو کلونو کې د پوځ په صفونو کې شهرت پیدا کړ. د عسکرو ترمنځ یې د نظام ټینګښت، د هغوی د اړتیاو پوره کول او د جګړې پر مهال د سمو تکتیکونو کارول هغه ته داسې مقام ورکړ چې نور افسران ورته په ډیر درناوي قایل وو. د سلطان محمد له وفات وروسته بهار له یوې لویې سیاسي تشې سره مخ شو. د بهار په ډیریو سیمو کې ځمکوال او جاګیرداران د واک لپاره په خپل منځ کې سره ونښتل او مرکزي سلطنت هم دومره کمزوری و چې د دې ستونزو د حل لپاره یې چټک او پیاوړې مداخله نشوه کولی. شیرشاه پوهېده چې دا د هغه لپاره د ژوند تر ټولو مهم فرصت دی. د خپل نفوذ لرونکو پلویانو مرسته ترلاسه کړه، د پوځ د ډیری افسرانو ملاتړ یې ترلاسه کړه او د خپلو سیالانو پر وړاندې یې هوښیارانه چلند وکړ. د ده یوه مهمه ستراتیژي دا وه چې په لومړیو کې د ځان لپاره د واک اعلان ونه کړ، بلکې ځان یې د نظم راوستونکي او د خلکو د ژغورونکي په توګه وښود. د یوه کال په اوږدو کې شیرشاه وکولی شول چې د بهار ډیری مهمې کلاګانې تر خپل واک لاندې راولي. د جګړې په ډګر کې داسې تکتیکونه کارول چې د دښمن لپاره یې د تمې وړ نه وو. د شپې چاپې، د کمین ځایونه او د دښمن د اکمالاتي لارو بندښت. د بتل هڅه کوله چې جګړه د اوږدې محاصرې پر ځای په چټک او ناڅاپي بریدونو سره پای ته ورسوي. د دې تکتیک له کبله د هغه پوځ لږ تلفات لیده، خو دښمن به یې سخته ماتې خوړه. شیرشاه یوازې یو زړور پوځي نه و چې د جګړې له لارې بریا لاسته راوړي، بلکې د خلکو د زړونو په ګټلو کې هم مهارت درلود. د بهار په ډیریو سیمو کې د مالیاتو ناعادلانه سیستم ختم کړ. د بزګرانو ستونزو ته یې غوږ ونیو او د سوداګرو د خوندیتوب لپاره یې لارو ته څارونکي وګمارل. د خلکو په منځ کې د عدالت او انصاف شهرت زیات شو او دا شهرت د پوځ او سیاست لپاره ستره پانګه وه. کله چې بابر په 1530 کې ومړ، د زوی نصیرالدین محمد همایون د مغولي سلطنت دویم امپراتور شو. که څه هم بابر د څو لویو جګړو په ګټلو سره د هند ډیری برخه د مغول تر واک لاندې راوستې وه، خو همایون له پیل څخه له ستونزو سره مخ و. د سلطنت دننه د مغول د شاهزادګانو خپلمنځي شخړې، د ځایي واکمنانو بغاوتونه او د بهرنیو یرغلونو ګواښونه د هغه د واک پر وړاندې ستر چیلنجونه وو. همایون د بابر په څیر جګړهمار نه و، بلکې ډیر آرام طبیعت یې درلود او په تصمیم نیولو کې یې تل ځنډ کاوه. دا کمزوري د هغه سیالانو ته فرصت و. په همدې وخت کې د بهار او بنګال له سیمو څخه یو هوښیار پښتون مشر شیرشاه سوري د هغه د سلطنت پر وړاندې راوپاڅېد. د 1530 په لومړیو کې د بهار او بنګال واکمنانو ترمنځ لانجې پیل شوې. شیرشاه چې په دې وخت کې د بهار ډیره برخه تر خپل واک لاندې راوستې وه، غوښتل د بنګال شتمنه سیمه هم خپله کړي، خو بنګال د مغولو تر نفوذ لاندې و او هلته د مغولي ګورنر په امر پوځونه د شیرشاه پر وړاندې جګړې ته واستول شول. په څو وړو جګړو کې لکه د تریسرۍ او غازیپور شخړو کې شیرشاه د خپل چټک حرکت او د کمین تکتیکونو په مرسته د مغولي پوځ ځینې برخې ماتې کړې. دې بریاوو د پوځونو پر ځان باور لوړ کړ او د همایون پام یې هم ځان ته راواړوه. نو همدلته د چوسا جګړه کیږي. د چوسا جګړه چې د 1539 میلادي کال د جون په 26 وشوه، همایون پریکړه وکړه چې په خپله د شیرشاه پر وړاندې د جګړې ډګر ته راووځي. د دواړو پوځونه د ګنګا سیند پر غاړه د چوسا په سیمه کې سره مخامخ شول. شیرشاه په دې وخت کې شاوخوا 100,000 منظم عسکر درلودل، خو همایون له 50,000 څخه زیات پوځیان راوستي وو. د شمیر له پلوه مغول ډیر قوي و، خو شیرشاه په جغرافیه، د موسم په حالاتو، د پوځ د مورال په کارولو کې ډیر مهارت درلود. د جون په وروستیو کې د بارانونو موسم و. د ګنګا سیند اوبه ډیرې شوې وې، ځمکه خټه شوې وه او د مغولي پوځ درنې توپخانې او د اکمالاتو کاروانونه په خوځښت کې ورو وه. شیرشاه پوهېده چې که جګړه د ورځې لخوا پیل کړي، مغول چې د شمیر له پلوه برلاسي دي، نو ښایي بریا خپله کړي. نو یې د شپې برید پلان کړ. د جون په 26 شپه د تورتم او د باران د شور لاندې د شیرشاه پوځ له 3 لورو څخه د مغولو پر کمپ برید وکړ. د سیند غاړې ته یې د تیښتې لارې بندې کړې. د دښمن توپخانو ته یې اور واچاوه او په ناڅاپي برید یې د مغولي پوځ لیکې ګډې وډې کړې.
د مغول پوځ چې د جګړې په ډګر کې د شیرشاه چټک پرمختګ ته متوجي شول نو هڅه یې کوله چې وتښتي او همدا و چې په زرګونو مغولي پوځیان د ګنګا سیند په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړه شول. همایون له ډېرو ستونزو سره لاهور ته وتښتید. شیرشاه د دې بریا په نتیجه کې د بهار او بنګال ټول واک ترلاسه کړ او د مغولي سلطنت غرور یې سخت ولړزاوه. د چوسا له ماتې وروسته همایون هڅه وکړه چې د خپل سلطنت پاتې ځواکونه راټول کړي. هغه د 1540 میلادي کال د می میاشتې په 18 د قنوج په سیمه کې د پوځ د تمرکز امر وکړ. شیرشاه پوهېده چې دا به د مغولو د بشپړ شړلو لپاره وروستی موقع وي نو خپل پوځ یې په چټکۍ سره قنوج ته ورساوه. شیرشاه شاوخوا 15 زره منظم عسکر درلودل چې ډیری یې سپاره او د چټکو بریدونو لپاره روزل شوي وو. د توپخانې برخه یې لږه وه خو ډیر متحرک و. همایون شاوخوا 40 زره عسکر او قوي توپخانه درلوده خو د پوځ د همغږۍ نشتوالی یې ستره ستونزه وه. همدلته د می په 18 د سهار له لومړیو جګړه پیل شوه. شیرشاه د خپلو سپرو عسکرو په مرسته د مغولو پر ښي اړخ سخت برید وکړ. د هغوی لیکې یې وشلولې او د توپخانې د کار مخه یې ونیوله. وروسته یې د مغولو د اکمالاتو پر کاروان برید وکړ او د جګړې منځنۍ لیکه یې ماته کړه. همایون چې د جګړې په لومړیو کې د ځان د خوندي کولو لپاره شاتګ غوره کړی و ونه توانید چې پوځونه بیرته منظم کړي. تر مازدیګر پورې د مغولو پوځ بشپړ مات شو. د شیرشاه د چټکو فتوحاتو تسلسل ادامه پیدا کوي. د بنګال جګړه رامنځته کیږي. د ګنګا سیند پراخې اوبه د ډیلټا زرغونه ځمکه او د سوداګرۍ سمندري لارې د بنګال ستر اهمیت جوړوي. د بنګال واکمن ناصرالدین محمود د چوسا له ماتې وروسته هڅه وکړه چې مقاومت وکړي خو د شیرشاه چټک او پرلپسې بریدونو یې پوځ ګډوډ کړ. په 1540 میلادي کال کې بنګال په بشپړ ډول د شیرشاه تر واک لاندې راغی. د فتح نه یوازې هغه ته شتمني ورکړه بلکې د ختیځ له لوري یې د سلطنت سرحدونه هم خوندي کړل. د قنوج له ماتې وروسته همایون کابل ته وتښتید. یو څه موده په کابل کې پټ و او تر هغه وروسته یې ایران کې د صفوي حکومت پاچا تماسب ته پناه یوړه. ایرانی شاه ورته وویل چې که چیرته کندهار د تل لپاره د صفوي سلطنت په واک کې ورکوي نو دی به یې مرسته وکړي چې د شیرشاه پر وړاندې یې پراخ پوځي ملاتړ وکړي. همایون پوره 15 کاله هڅه وکړه چې د هند پر شیرشاه سوري له ایرانه برید وکړي خو ونه توانید. شیرشاه پوهېده چې که د مغولو د بیرته راتګ مخه ونه نیسي نو دوی به بیا ځواکمن شي. د همدې لپاره یې د پنجاب پر مهمو ښارونو برید وکړ. لاهور، ملتان او سرحدي کلاوي لکه روتاس د یو کال په اوږدو کې ونیول شوې. روتاس کلا په ځانګړي ډول د ستراتیژیک ارزښت لرونکې وه ځکه د سرحد د ساتنې لپاره د موقعیت د مغولو د یرغلونو مخه نیوله. شیرشاه خپل پوځ د سند په اوږدو کې د دفاعي پوستو جوړولو ته واستاوه څو د مغولو یا له لویدیځه راتلونکو قبایلو هر ډول برید مخنیوی وشي. که څه هم د سند ټولې برخې د هغه تر مستقیم واک لاندې رانغلې خو مهمې سیمې لکه بیکر یې د خپل نفوذ برخه کړې. شیرشاه په 1542 میلادي کال کې د راجپوتانا د برید پلان جوړ کړ. راجپوتانا د غرونو، دښتو او نه ماتېدونکو کلاګانو سیمه وه چې د جګړې لپاره طبیعي مانع ګڼل کېده. شیرشاه په 1542 میلادي کال کې پر راجپوت قبیلو برید وکړ. د چتورګر په شاوخوا کې یې څو جګړې وکړې او د هغوی اکمالاتي لارې پرې کړې. که څه هم د ټولو کلاګانو نیول ممکن نه و خو د سلطنت لپاره یې د دوی خطر تر ډیره کم کړ. وروسته یې د مالوه د ستراتیژیک مرکز ګوالیار د نیولو عملیات پیل کړل چې په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل. د 1543 تر پایه د شیرشاه سلطنت په ختیځ کې د بنګال د ډیلټا له څنډو څخه نیولې تر لویدیځ سند او له کندهار تر دکن پولو پورې پراخ شوی و. خو لا هم یوه مهمه او ستراتیژیکه سیمه پاتې ده او هغه کالنجر مضبوطه کلا ده. کالنجر د هند په زړه کې یوه نه ماتېدونکې کلا ګڼل کېده چې د بنډیله راجپوتانو په واک کې وه. دا سیمه د ستراتیژیک موقعیت له امله مهمه وه ځکه چې د مرکزي هند د واک د بشپړولو لپاره باید د دې کلا خطر له منځه وړل شوی وای.
شیرشاه د 1545 میلادي کال کې د کلنجر پر کلا محاصره پیل کړه. د جګړې پر مهال د توپونو په یو لوی ډیپو کې چاودنه وشوه چې شیرشاه یې سخت ټپي کړ. که څه هم د نوموړي ټپونه ډیر ژور وو، خو تر وروستیو شیبو یې د پوځ د لارښوونې څخه لاس وانه اخیست او ځان یې ترې نه لرې کاوه. په تاریخي روایتونو کې راغلي چې د مرګ په وروستیو ساعتونو کې خپلو جنرالانو ته وویل: ما تل هڅه کړې چې د خلکو ژوند اسانه کړم او د سلطنت عدل ټینګ کړم، خو د ژوند میدان له ما واخیستل شو. زما هیله دا ده چې وروسته له ما هم عدل او انصاف ژوندی پاتې شي. دی عادل او زړور پاچا بالاخره د 1545 میلادي کال د می میاشتې په 22مه د خپلو ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه او په ساسرام کې خاورو ته وسپارل شو. شیرشاه نه یوازې یو جګړه مار و، بلکې د حکومتدارۍ په برخه کې هم نابغه و. د ځمکې د سروې پر اساس د مالیاتو عادلانه سیستم جوړ کړ. د هر کروندګر د ځمکې حاصل به اندازه کېده او مالیه به د حقیقي حاصل له مخې ټاکل کېده، نه د اټکل له مخې. له کلکتې څخه تر کابل پورې شاوخوا 2500 کیلومتره اوږد سړک جوړ شو. پر دې لارې د کاروانسرایو، څښاک ځایونو او د شپې د څراغونو بندوبست شوی و چې د سوداګرۍ او پوځ د تګ راتګ لپاره ستر اهمیت درلود. د لارو د ساتنې لپاره ځانګړي ځواکونه وګمارل او هر ولایت لپاره یې د قاضیانو او چارواکو ټاکنه د وړتیا له مخې کوله. د پوځ ثبت او راجستر، د سپرو او د پیاده عسکرو توپیر او د معاشونو منظمه ورکونه د پوځ د ځواک راز و. که څه هم د هغه سلطنت یوازې 15 کاله د بشپړ واک په بڼه پاتې شو، خو د اصلاحات او د حکومتدارۍ سیستم د هند راتلونکو واکمنانو لپاره یوه نمونه شوه. د مغلو د بیا راتګ وروسته اکبر پاچا د شیرشاه ډیری اصلاحات پلي کړل. د ګرانډ ټرنک روډ، د مالیاتو سیستم او د امنیت شبکه د هغه تر ټولو تلپاتې میراثونه دي. دا و د شیرشاه سوري داستان، د هغه عادل پاچا داستان چې په یو منځنۍ کورنۍ کې وزیږید، خو د هند پر نیمه وچه یې د پښتنو د واکمنۍ یو داسې زرین دور د تاریخ پاڼو ته وسپاره چې تر عمره به ټول افغانان پرې ویاړ کوي.